بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد له هر څه نه وړاندې د رسنیو محترمو استازو او خبریالانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې له ځنډ وروسته بیا ستاسو په خدمت کې. از همه بیشتر از انتظار رسانه های محترم امتنان می نمایم که در این اواخر با ما در مورد موضوعات مختلف انتظار کشیدن و ما هم نتانستیم زودتر پاسخهایی را به شما داشته باشیم از خاطر که بعضی موضوعات هنوز نهایی نبود و سرش کار جریان داشت. بازم از انتظار همه شما متشکرم. د افغانستان د علماو ستره غونډه په کابل کې نن پیل شوه. د دې غونډې په اړه دومره وضاحت ورکولی شو چې موده وړاندې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه علما کرامو د اسلامي امارت له علي قدر زعیم سره په ناسته کې تقاضا د دې کړې وه چې موږ غواړو یوه حمایوي او بېلابېلو موضوعاتو باندې یو د بحث غونډه ولرو. د دې دپاره چې د علماو غوښتنه منل سوې وي او د دوی د تقاضا ته مثبت ځواب ویل سوی وي، د اسلامي امارت مشرتابه هدایت وکړ چې دې غونډې ته په کابل کې زمینه مساعده سي او د دوی د امنیتي او نورو تدابیرو په هکله باندې مختلف ارګانونو ته وظیفه وسپارل سوه چې دا غونډه نن پنجشنبې دپاره د لومړي اولې ورځې دپاره پیل شوه. در بعضی از رسانه ها شنیده شد که گویا نشست یا گردهمایی علمای کرام به تعویق افتاده. این روزش گفته بودن. یک سوی تفاهم بود به خاطر که دعوت به علمای کرام به روز چهارشنبه داده شده بود، به خاطر که آنها بیاین تا جای برسن، کارتای خود را بگیرن، جای مسکنشان تثبیت شود و کارهای ابتدایی در این مورد انجام شود. او روز دعوتشان بود، روز آغاز جلسه نبود. نن سهار 9 بجې غونډه پیل شوه. د غونډې جریان په دې ډول و چې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام غونډې ته تشریف راوړ. ټولو مېلمنو ته یې هرکلی وویل. داسې دوی په دغه شرایطو کې دلته راغلل، لرې لرې ولایاتو ولسوالیو نه زحمت ویست. اکثر علماء کرام او سپینګیري قومي مخور له عمر لحاظ هم لوړ خلک وو، تکلیف ورته چې د سفر یې وکړ. د دې ټول نه مننه وشوه او په ضمن کې ښه راغلاست ورته وویل سو او له دوی نه وغوښتل سو په دا غونډه دوی خپل اختیار کې ده هر ډول نظریات او هر ډول څرګندونې او هر ډول پرېکړې چې دوی دلته کوي اسلامي امارت به د قدر په سترګه ورته ګوري او هڅه به کوي چې په هغو باندې عمل وکړي. در جریان نشست امروز محترم رئیس الوزراء به تمام هموطنان اطمینان داد که امارت اسلامی افغانستان خانه مشترک همه ملت است و همچنان ابراز داشتند که ما از پیشنهادات علمای کرام، از نظریات سران قومی و همچنان محسن سفیدان استقبال میکنیم و با آنها ارج میگذاریم و نظریاتشان میشنویم. ای که آنها اینجا آمدن در یک مجلس بسیار بزرگ گردهمایی نمودن، طبعا نظریات خواهد داشتن و قطعنامه خواهد داشتن. امارت اسلامی افغانستان خود را به او ملتزم دانست که تمام بند آنها را عملی خواهد کرد. د غونډې په جریان کې مختلفو علما کرامو هم ویناوې وکړې. تر دا اوسه پورې چې موږ راتلو غواړم یا جریان مختصر تاسو سره شریک کړم. د غونډې مشر شیخ مولوي حبیب الله حقانی صاحب هغه وینا وکړه. په وینا کې علما کرامو ته وویل چې د اسلامي امارت د حمایت او د امنیت د استمرار لپاره ټول متحد اوسیږي او همداراز کوم مشورې او نظریات چې لري هغه په آزاد ډول د علما کرامو له لارې د اسلامي امارت سره شریکه کړي او دا غونډه د علماو د مخورو د قومي سپینګیرو یو اجماع ده چې راټوله سوې ده او
هغه غوښتنې چې دوی لري یا نظریات لري هغه هم ووایي او عین حال کې د دغه امنیت د دغه اسلامي نظام دغسې د دغه استقلال او ازادۍ د دې تایید او قدردانۍ وکړي او ملت دې ته متوجه سو چې دا نظام چې دی بدیل نه لري امنیت چې ده باید کومک ورسره وشي لا پراخ سي لا قوي سي او استمرار ولري همداراز د فتنو او دسیسو په وړاندې باندې ودرېږي. همچنان در ضمن بیانات محترم قاضی القضات صاحب کشور هم بیانات خود داشتن، از علما خواستن که در مورد فیصله های شرعی و همچنان تصامیم شرعی آنها هم نظریات خود بتن، مشوره های سالم خود داشته باشند و همچنان حمایت از نظام داشته باشند و وحدت ملی و اتفاق بین مردم افغانستان و بخصوص اتفاق بین علمای کرام را اهمیت بتن و برش بیشتر کار بکنند. د غونډې په جریان کې همداراز د مختلفو ولایاتو علماء کرامو ګډون کړی د هغوی هم ویناوې وکړې. د بلخ ولایت محترم یو دینی عالم وینا وکړه، د ننګرهار ولایت یو تن دینی عالم وینا وکړه، د بامیان ولایت یو تن دینی عالم وینا وکړه او دا جریان د غونډې تر غرمې 12:30 بجو پورې دوام درلود. بعد له هغې وقفه واخیستل سوه د ډوډۍ او لمانځه دپاره. اوس ګړۍ وړاندې 3 بجې غونډه بیا پیل سوه او بیا هم د علماء کرام په جمله کې د تخار ولایت کوم استازي چې راغلي وو د هغو له جملې نه یو تن دیني عالم وینا وکړه او بیا د هیواد د دفاع وزیر محترم مولوي صاحب محمد یعقوب عمري هغه وینا وکړه. همداراز محترم مولوي صاحب محمد یعقوب مجاهد وبخښئ هغه وینا درلوده. وروسته بیا د ملي تجارانو استازي محترم حاجي صاحب یونس هغه وینا درلوده. دا جریان د وینا اوس موږ دې خواته راغلو. تر اوسه پورې غونډه ډیره مثبت و ښه روانه وه. در جریان نشست‌ها که 3 روز دوام میکنه. بعدا هم با شما اهل رسانه ها معلومات را شریک میسازیم. حالا میایم با مورد سوالات شما اگر کدام سوال داشته باشین به نوبه خود با ما میتونین سوالات خود را تقدیم کنیم. وایي چې دا غونډه ما مخکې تشریح کړه چې د علما کرامو لخوا غوښتل شوې وه د هغو په ابتکار باندې جوړه شوې ده. د غونډې اجنډا او هغه د بحث برخه ټوله د دغه غونډې د مسؤلینو او د غونډې د استازو پورې اړوند وه. یعنې موږ نشو کولی هغه د دوی خبرې چې نن دوی ښکاره کوي یا سبا وایي یا بله ورځ هغه مخکې له مخکې نه موږ پرې پوه سو او تاسو سره شریک وو. خو نن کوم شی چې ویل سو هغه موږ تاسو سره شریک کړل. عمومي د هیواد د امنیت د استمرار غوښتنه وسوه او د هیواد د فعلي اسلامي نظام نه د حمایت غږ وسو. همداسې د ملت ترمنځ د وحدت او اتفاق د خبرې باندې ډېر تاکید وسو او همداراز نور موضوعات هم را روان دي چې وروسته کې به انشاءالله بحث پرې وسي. او دوم د ښځو ګډون دغه غونډه د علما کرامو غونډه وه او د افغانستان دودونه تاسو ته معلومیږي. نظام مکلف داسې د خلکو دود مفکوره او لیدلوری دا ټول په نظر کې ونیسي. نس کېدلی چې موږ د ملت د غوښتنې خلاف یا د ځینو خلکو یا د ځینو قشرونو خصوصا د دیني علما کرامو د غوښتنو خلاف بل ګام واخلو. دا بیا آینده پورې تعلق لري چې که نظام په خپله د پرېکړو په اړه د تصامیمو د راتلونکو اقداماتو په اړه غونډه جوړوله د نظام په چوکاټ کې جوړېده او مشوره کېدله ځینې استازو هغو کې به بیا د ملت اخشار په نظر کې نیول کېږي. خو دا غونډه اول علماو دا غوښتي وو چې دا په ولایاتو کې په مختلف شکل جوړه کړي. خو د دې دپاره چې ټول یو ځای سي سره دغه تصمیم ورته ونیول سو دوی یو ځای ته راټول سي امنیت هم وساتل سي او هغه التزامات هم ورته ونیول سي نور دوی پرېښودل سو اجنډا او بحث او د ښځو ګډون دوی پخپله نه و مطرح کړی. په خپله غونډه کې اکثریت علما دي او سپین ږیري قومي مخور ورسره دي. د هر ولسوالۍ نه یو تن او د ناحیو نه 2 تنه د غونډه نو د دوی وه. موږ نسو کوی ډېر د غونډې په ترکیب باندې تمرکز ولرو. میگویم که هر جامعه و هر ملت از خود ارزش‌های خود داره، منافع اولیای خود داره و در چارچوب خواست‌های مردم خود تصمیم میگیره. ما نمیخوایم از هیچ کشوری کاپی بکنیم چون نظامی که در جمهوری اسلامی ایران است برای مردم ایران قابل پذیرش است ولی در افغانستان چیزی که مهم است که مردم خود ما چه تصمیم میگیره چی میخواین. یک موضوع نیاز به کاپی نیست و دوم اینکه در مورد تعلیم نظریات علما طبعا اگر ابراز شد شنیده میشه برشان من گفتم قاعده که همه چیزی اونجا که شنیده میشه از طرف نظام زیر بررسی قرار میگیره و عملی خواهد شد. علما مشورای خود خواهد دادن، ابراز نظر خواهد کردن و ما او را میشنویم
و رهبری هم در جریان است. بعد تصمیم انشاءالله پیش رهبری است چه تصمیم